د امر بالمعروف وزیر ته د حکمتیار او یونما غبرګون. حکمتیار وایي د اسلامي حکم څخه سرغړونه کوي، یونما وایي حنیفي دروغ وایي. نور معلومات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. حکمتیار وایي د عصري علومو مباح ګڼل د اسلام صریح حکم مخالفت دی. د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنیفي وروستیو څرګندونو ته چې د عصري علومو زده کول یې مباح ګڼلي په ځواب کې ویلي د عصري علومو مباح ګڼل نه یوازې د اسلام د صریح حکم او جمهورو علماو مخالفت دی، بلکې د یو مسلمان په توګه دغه څرګندونې د ټول امت لپاره ډیر د شرم وړ دي. هغه ویلي کله چې مسلمان د عصري علومو په اهمیت پوهېده پر ټوله نړۍ حاکم و، خو اوس یې چې عصري تعلیم پرېښی دغه یې حال دی. بلخوا یونما د امر بالمعروف وزارت د سرپرست څرګندونې رد کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازولۍ یا یونما د امر بالمعروف وزارت د سرپرست خالد حنیفي هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي و د یونما استازي په یوه غونډه کې ورته ویلي چې امر بالمعروف ته په اروپا کې هم اړتیا شته. یونما وایي له خالد حنیفي سره په ناسته کې داسې څه نه دي ویل شوي. د امر بالمعروف وزارت سرپرست ویلي و چې د یونما استازي له هغه وروسته ورته داسې وویل چې د امر بالمعروف ستاینه ورته وکړه.